دا بارانونه ولې نسته؟ نن کې نن سبا د بارانو موسم دی. بله ورځ مې په یو کتاب کې کتله، وایي د موسی علیه السلام په زمانه کې یو وخت باران نه کېدی. نو موسی علیه السلام سارا ته ووتې د استسقا دپاره. نو کله چې دعا وکړې چې یا الله باران وکړې، د الله د طرفه څه وحي ورته راغلی چې ای موسی ته ورسه په پلاني کلي کې یو بوډۍ ده، د هغه بوډۍ کور د باران توان نه لري. که چیرې زه باران وکم نو د هغه بوډۍ هغه چت به ونړېږي. تاسې ورسې د هغه بوډۍ کور ور جوړ کړئ، زه به پر دې باران وکړم. نو موسی علیه السلام و ځوانانو ته وویله چې ورسې د بوډۍ پیدا کړي، د دې کور چیرې؟ کله چې ورغلل د هغه بوډۍ یو زوړ کور دی، یو زوړ چت دی. نو چې کله هغه ځوانانو د بوډۍ کور ور جوړ کړي، د هغه څه وروسته بیا باران. اوس ګوره د یوې بوډۍ د وجې څه الله جل جلاله پر ټوله علاقه باران نه کوه. اوس الله دا کولی سو چې د هغه بوډۍ کور د بارانه بچ کړي، پر نور یې وکړي. لیکن الله جل جلاله د انسانانو ته یو درس ورکوي، یو سبق ورکوي چې تاسې باید د خپل ځان سره د نور غور او فکر هم وکړئ. نو اوس تاسې راسې په خپله معاشره او په خپل کلي کې وګورئ، څومره داسې کورونه دي چې د باران تاب نه لري، څومره داسې غریبان او مسکینان چې پر روډونو ناست، پر سړکونو ناست، څومره داسې غریبان او مسکینان چې پر سارا او خیمې درولې دي، څومره داسې غریبان او مسکینان چې د یخ تابه نه لري. که موږ د الله څه باران غواړو، د الله رحم غواړو، د الله مهرباني غواړو، نو موږ ته هم لږ غور او فکر کول پکار دي. موږ ته هم د الله پر بندگانو رحم کول پکار دي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسې د الله پر بندگانو رحم وکړئ، الله به پر تی رحم وکړي. تاسې پر مځکه والا باندې مهربانه سي، الله به پر تی مهربانه سي. نو پکار دا ده چې موږ د همسایګانو خیر و خبر واخلو چې ایا موږ خو وتودو انګېټۍ ته ناست یو، د ګاډۍ ګوټکو لوډ مې وختي لاړولې دي، آیا دا غریبان هم اور برئي په دا یخ کې؟ موږ خو د باران د راکلو څخه مخکې د خونو چتونه ګل کړي دي، آیا دا غریبانو کورونه هم د دې باران تاب لري او که نه لري؟ که چیرې موږ د الله پر بندګانو، پر غریبانو او مسکینانو باندې رحم وکړو، الله جل جلاله به پر موږ تاسې رحم وکړي او بارانونه به راباندې ووروي. پر موسم به یې راباندې ووروي. اوس ګوره بارانو موسم دی، نه کېږي، او بیا بې موسمه بارانونه. نو پکار دا ده چې موږ هم لږ پر خپله معاشره او پر خپل ځانونو باندې رحم